له تعلیمه تر تطبیقه حرفوي فارغانو ته عملي مرسته. دا د هرات ټولنیزو چارو ریاست له لوري د هغو 350 ځوانانو د ستاینې شیبې دي چې له حرفوي زده کړو فارغ شوي. مسؤلین وایي دوی ته یې د اړوند حرفې مطابق لومړني کاري وسایل ورکړي څو وکولی شي په خپلواکه ډول د کار بازار ته داخل شي. د هرات ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي ځوانانو ته د حرفوي زده کړو دا پروسه به دوام ومومي څو لا ډېر ځوانان خپل ژوند ته بدلون ورکړي. موږ د 6 میاشتو وروسته تقریبا 300 نفر فارغه کړل چې هغو ته پرون هغه کټونه ور وویشل او د راتلونکي دپاره موږ کوشش کوو چې ودې کار ته وسعت ورکړو او انشاءالله وسعت مو تر اندازې پورې ورکړی دی. فارغ شوي زده کوونکي وایي خوښ دي چې له 6 میاشتنیو زده کړو وروسته یې نه یوازې د فراغت سندونه بلکې اړین کاري وسایل هم ترلاسه کړل چې دا چاره به یې د کار پیل کې پراخه مرسته وکړي. خوشحالم به خاطر اینکه یک فن یاد گرفتیم که بتونه هم کمک برای جامعه باشه هم کمک برای خود ما باشه که از اون کسب درآمد داشته باشه و امروز بعد از پایان 6 ماه برای ما یک سری وسیله دادن که میتونه خود از کار خود شروع کنه. از مسئولین درخواست تمام اینه که همچون زمینهای فراهم کنن که برای همسنده سالان ما و مردم افغانستان بتونن یک فن حرفه یاد بگیرن که به درد اینا بخوره. این لوازمی که به ما داده شد باعث شد که ما از طریق از این لوازم بتونیم دکان باز کنیم و همچنین از طریق از این بتونیم برای فامیل خود مستر خدمت بشیم و از طریق همین درآمدزایی کنیم. و خوشبختانه امروز برای ما وسایل ابزار کار داده شده تا ما بتونیم در جای کار خود را بندازیم و خرج برای خود و خانواده خود رفع طرف کنیم. بلخوا یو شمېر ښوونکي وایي دوی د عملي زده کړو کیفیت ته ځانګړې پاملرنه کړې او له دوی سره یې هر ډول همکاري کړې څو زده کوونکي له فراغت وروسته وکولی شي په خپله وړتیا باور او خپلواک کسب او کار پیل کړي. ما در طول امی دوره 6 ماهه با اینا هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ عملی تلاش نهایی یا 100% خود کردیم. با اینا تمام موارد و چیزهایی که در خود هر حرفه ضرورت بود و به خصوص که خود من شخصا استاد بخش ترمیم موبایل هستم در بخش سخت افزار نرم افزار از همون زحماتی که میتونیم بگین توانایی داشتیم و یا میتونیم بگین که نیاز بود ما دریغ نکردیم. 25% درس از اینا تئوری بوده که نوشتاری بوده که در آینده به درد اینا میخوره. ممکنه اینا من حیث یک استاد به یک جایی به یک مکانی برم تدریس بدن و 75% کار از اینا عملی بوده که با وسایل پیشرفته امکانات پیشرفته دولتی به خدمت از اینا بوده. د مسئولینو په وینا دا مهال د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري شاوخوا 2300 زده کوونکو ته د نجاري، خیاطي، موبایل ترمیم، برېښنا، موټر سایکل جوړونې او نورو برخو کې د عملي حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې.